12 قسم علامات زه تاسو ته ښیم. که چېرې د علامات تاسو ته وینو ستاسو په ګرده کې کاڼی کیدای شي، زخم کیدای شي، پړسوب کیدای شي، سس کیدای شي، مختلف قسم بیمارۍ ستاسو په ګرده کې کیدای شي. داسې علامات دي چې د هغې د وجې نه زموږ په ګرده کې مختلف قسم بیمارۍ راتلی شي. کوم ځای کې چې ستاسو ګرده هغې ځای نه به در راوچتېږي، خټې طرف ته به ځي، ملا طرف ته به ځي او لاندې به راکوزېږي. دومره سخت درد به کله کله وي، سره به ستاسو زړه کچه کېږي او الټۍ به راځي تاسو ته او تبه به هم ډېره زیاته وي د هغې د وجې نه. تاسو چې کله ورکوټې بول کوئ هغه به سوځي، ستاسو په خېټه باندې به درد وي او تاسو چې کله ورکوټې بول کوئ په هغې کې به وینه راځي یا به تور وي او ستاسو چې کله ورکوټې بول کوئ د هغه نه به بوی ځي او ستاسو به وزن کمیږي، ستاسو په لاسو خپو او په زنګنو کې پړسوب راځي، ستاسو به آرام بې آرامه کېږي، ستاسو د شپې ټایم کې به ورکوټې بول ډېر زیات وي او بار بار به راځي او تاسو ته به داسې فیل کېږي چې ما ورکوټې بول کړی دی خو هغه به بیا هم ستاسو په وجود کې وي او تاسو به تنګوي. ستاسو چې کله ورکوټې بول کوئ نو کومه لاره د ورکوټې بول ده د هغې ځای کې به تاسو ته بار بار درد محسوسېږي او درد به کېږي. د علامات تاسو ته وینو تاسو دې نه بعد الټراساونډ وکړئ چې څنګه الټراساونډ نه پته ولګي چې ستاسو په ګرده کې اخر دي. دغه شان انفارمیشن د ویډیوګانو دپاره تاسو مستقیم هیلث کیر د سره فالو لایک کړئ او یوټیوب چینل ته مو ولاړ شئ هغه هم درسره سبسکرایب کړئ. شکریه، الله حافظ.